الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ استاد خبره شروع وا په باره د توحید کې. دغه نو وروسته به د شرک مسله مو ذکر کړ، تعریف دغه اقسام. یو د شرک دی شرک اکبر، بل د شرک دی شرک اصغر. شرک به اکبر باندې سړی د ملت نوځي، په اصغر نوځي. د شرک اکبر صاحب چې هغه همیشه په دې ور کې په خلاف دا غبل، شرک اکبر باندې اعمال بربادیږي په خلاف دا غبل. شرک اکبر کې د انسان مال او وینه مباح ګرځي کې په خلاف دا غبل. شرک اکبر چې محدثین دا خبره ذکر کوي چې هغه څلور قسمه ده. یو لوي کې شرک الدعوه. سورہ عنکبوت 15 نمبر آیت کې الله عزوجل فرمایي فاذا ركبوا، چې کله داخله سواری شي بده کشته کې دعو الله نو دې را مدد شوی رب العالمین له څنګه مخلصین له الدين، یا الله یا الله یا الله. چې کله الله نجات ورکړي دی وجه له ازا مشرکون هیڅ به شرکو کې زمون خو پلاني بابا جوړ کړو، هغه وستو هغه بنده بیړې شي د بچکی دې ورګي شرک الدعوه. دویم شرک النیت والاراده والقصد. دلیل پر سورہ ہود 15 نمبر آیت دی. الله عزوجل فرمایي من کان یرید الحیات الدنیا، څوک چې اراده لري د ژوند دنیوي وزینته د هغه د ډول پوره بور کو دوی لر اعمالهم جزاء عمل نه دی او هم فيها لا يقصون، دوی کې به اس کمه و نه کیږي. اولئک الذین دعوا خرج ليس لهم في الاخره شدید، پر په اخرت کې نه مگر ورا او برباد دي ما هغه څه کوم کارونه بدیږي کړی دی، به اثر دي ما هغه څه کانو عمل چې کوم عمل کړي. دا شرک النیت والاراده والقصد. دریم قسم شرک الطاعات دی. سورہ توبه 3 نمبر آیت کې الله عزوجل فرمایي چې دوی نیولې دي احبارهم د خپل مولانو او د قشان پیران اربابا په خدای توب باندې من دون الله. شواد رب العالمین عیسی زوی د مریم، مسیح زوی د مریم، هغه نیولې دي. حال دا چې وما امروا دوی له امر نو کړی شو مگر د بندګۍ د رب بندګۍ دی وکي دی یو الہ لا اله نشته حقدار د بندګۍ شوا دا غنه پاکی دا غل عما د هغه څنګه یشرکون چې دوی د رب العالمین سره برخدار جوړي. عادي په دې وخت دا خبره وکړه چې یا رسول الله من خود شرطه ارباب من دون الله نه ولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې به اساس مولانا بشکل شی حلال ورته صبح حلال غړو کنه به او دغه معنا درابه ارباب. مفسرین د آیت په تشریح به مسله تقلید ذکر کوي. تقلید دا معنا ده هغه چا خبره منل چې دا خبره حجت نه په دین کې دغه په شو روانه دل. او زیات تحقیق شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې کړی دی، او د تقلید په حقیقت کې شیخ ابو محمد حفظه الله کړی دی. شیخ عبد السلام رحمه الله په دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی، رساله. د یو چا خبره منل چې هغه خبره حجت نه بغیر د دلیل نه دي ته ویل کېږي تقلید. به د آیت په اړه کې مفسرین تفسیرونه کړي دي. یو تفسیر دا دی چې طاعت العلماء والعباد فی المعصیه، کله چې سړی د مولا خبره اومني د مشانو خبره اومني په ګناه کې، لکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کړي د عدی بن حاتم دی ویلي هغه ورته دا خبره وکړه چې رسول الله مون خراباب نه دی نیولي. به څنګه چې له دوی چې کله تاسو خبره وکړي دا کارو کې کوي کنه وي او دا مکه وي دی کوي کنه وي او هم دغه معنا ده. اې دی وجنه علماء به دا خبره ذکر کړی ده چې باز ډېر د بے انصافي خبره خلکو کړی ده چې کله آیاتین و حدیثنا کمی آیات او حدیث هغه موږ د مسلک نه مخالف غیا منسوخ دی مؤول دی. شاول الله سے فرمای به چې کله مسله باندې قران او سنت موجود موږ یو چا خبر راواخص نو فما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین. سبب دا الله قران دی به کم عذر مگر رب العالمین ته پیش کو. څلورم قسم شرک المحبت دی. دلیل په دار او من الناس من يتخذوا بدی خلقو کې بعض د خلق دی چې غوی نیولې دي چې وعد الله نه انداز نور خدایان مینه وسره کې لکه مینه د الله سره. که حب دلیل به دي چې مشرک د الله سره مینه کوي، که حب المؤمنین مؤمنان رب العالمین سره مینه. دا غي په نامه نظر نیاز کې به د الله د محبت لپاره مونږ ویلو قران دی، د الله د محبت لپاره ذکر دی، د الله د محبت لپاره د الله منځونه دي، د الله د محبت لپاره د الله نومونه زده کول دي، د خپل ځل د الله په وړاندې د قیدې غونې تړل دي، رب العالمین له وخت ورکول دي، د الله د اولیاء سره ناس تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده، د الله لپاره د خلکو سره دښمنی او دوستی ده. اې دې سره سره په دې خوا کې هغه د قیام الليل اهتمام دی، د قشن جهاد کې سب بندیره هغه ایتونه وګوره چې مخکې ته يحب ټکی راغلی دی. قران د شغمګین आवाज باندې وایا د خپل نظر په دې قران کې بند ساته. اې دې سره د وادي پابندي کوه، د امانت له حساسه او د قشن د دروغ نه ځان ساته.
به ځان سره دا خبر یاد ساتي چې بعض امثله مثالونه دي د شرک اکبر او د شرک اصغر. شرک اکبر جلی دغه مثال دا لکه وسړی د الله رسول د بل چا په نامه باندې ذبح وکي، نظر د غیر الله، استغاثه به غیر الله، ورسره به توسل باس راشي. شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل تفسیر سوره مائده یو آیت په تشریح کې اوږد باس کړی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه په کتاب لیکلی التوسل والوسیله، شپږ قسمه جایز وسیله د الله نمونه الله له وسیله کې پیش کول، یو خپل نیک عمل رب العالمین له وسیله کې پیش کول، دوا د مسلمان سره مطالبه دعا کول، درې خپل عجز رب العالمین له پیش کول، څلور حمد الله باندې درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ویل، پنځه او رب لفظ استعمالول. شرک اکبر خفي څه ویل شي؟ دا رسله کې شرک د منافقانو. مقصد پرې کې دا چې د غیر الله نه دوی ایریږي، خو په هغه څه کې چې په هغه قدرت بل نه لري شوا د الله رب څوک. ایدی وجنه ابن ماجه کې روایت دی، ثوبان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په ورځ قیامت په باز خلک دومره عمل نه وکړي لکه د قرون غوندي الله عزوجل به ټول برباد کړي. صحابه دا خبره کړه یا رسول الله دا خلک څوک دي چې عمل برباد کړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل دا دي انسانان دي چې خلک یو عمل کې جزان لشي به بل عمل کې دا عمل برباد کړي. او مثالونه د شرک اصغر جلی لکه سړی قسم کوي په غیر الله باندې، د الله نه سوا په بل چا باندې قسم ناروا ده. قسم یې د الله په ذات باندې کیږي، دغه په صفاتونو. بیا قسم په حق باندې جایز ده، بعض خلک قسم په حق ناروا ده، په حق ناروا ده. دا خبره غلطه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې تقریبا اته قسمونه کړي. ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې دا خبره ذکر کړې ده. ځکه دې کې د الله اکرام دی، د الله احترام دی. یمین به ځان له قسم دی، غموس به ځان له قسم دی، مناقض به ځان له قسم او جواب قسم او مقصد به دا ټول شی به علماء ذکر کړي. به امام ابن همام فتح البدر قدر کې فرمایي چې دا مدار د قسم په عرف ده. یو سړی د شي چې ماشاء الله وشئت یا لولا کچرته الله رب العزت پلان نه دا بچي بده شوی وي، کدا ډرایور شته چالاک نه وي، غاډه به غورځیدل وي، کدا کور کې شپه نه وي غړاته د ارشه د منځوړ دا بچي په الله اوس پاره پتا. او مثال د شرک اصغر خفي لکریا او بدپالنه. اوس به کومه توه غواړي چې تر څو پر دینه بچي. یو وګد حدیث کې راځي پر وې د ابو موسی اشعری باندې، هغه ابو موسی اشعری چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ورته ویلي وی تعالی الله عز وجل داوود علیه السلام आवाज درکړي دي. عمر بن خطاب چې کله سره مخامخ شو د الله په طرف باندې ملک شو کې راواله، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورس خطبه راکوله، موږ له ویل شي اے خلکو اتقوا ويرګي د شرک نه، دا ډیر پټ من دبی بن نمل د میګی درا تاګنه. فقال له دل ویلي فقال ویلي له در پارا من شاء الله ان يقول وكيف نتقي من بچنګ دین ځان وساتو چې دا دومره سپکم دی او دومره پټم دی لکه دی میګی دا مثال. یا رسول الله ناغه ویل تاسو د شي دعا غواړئ چې اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك. یلم پنیرو سو پتا باندې دې خبرې نه چې تاسو سره شریک جوړ کړو شی چې موږ پیژنو ونستغفرك موږ ستانه بخنه غواړو لما دا هغه څه پوره چې موږ معلومه نه ده. امام محمد صاحب دا حدیث ذکر کړی دی، البانی رحمه الله دا حسن ګرځولې دي. دا دعا غواړه اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. دا به وای ادوار پر به څلور به آداب دي ظاهر دا من حرام نه ځان ساتل، اخلاص وزن کې پیدا کوله، مال درک مخکې خرج کوله، دوه رکعاته منځ کوله، او داس کې نسله، صفا جامع غسله، د قبله په طرف باندې کې نسله، ګوندې ماتوله، لاسونه پورته کوله، لاسونه تر اوګو پورې پورته کوله، وقت دعا په جندل، زیر دعا په جندل، الله باندې حمد ویل، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل، دعاګانې د کتاب او سنت ویل، عربي کې دعاګانې ویل، تکرار په دعا کې کول، د زړه تل نه دعاګانې وختل، د الله حکمت ته مخالف نه، اقرار بګي په خپل جرم باندې نیت به پر دعا کې وکي، الحاح به کې وکي، نور مسلمانانو له دعاګانې وغواړي او دې سره سره به امين وای. الغرض نن موږ د شرک څلور انواع ذکر کړ: شرک الدعوه تکلیف کې بل چر را مدد شویل، شرک النیت، شرک الطاعه، شرک المحبه. به مثالونه ذکر کړ د هغه شرک اکبر او د شرک اصغر، نظر د غیر الله، ذبح د غیر الله، استغاثه به غیر الله، دا شرک اکبر جلی دی. شرک د منافقانو دا شرک اکبر خفی دی، او قسم په غیر الله باندې دا شرک د هغه اصغر جلی دی. او شرک د اصغر خفي لکه بدپالینه ول ریاکانه کول وغیرہ. کته غړي دریانه زبر شنه بیا بداو چې اللهم انا نعوذ بك ان یلا من پنه شو بتا باندې شرک تاسو جوړ کیو شی چې موږ معلومي، ونستغفرك او دقه شمو بخنه غړو لما دا هغه چې موږ معلومه ني، او هغه اسباب ځان سره یاد ساده چې باغې باندې سړي دریانه بچکیږي. اول په الله باندې ایمان، دویم په قیامت باندې ایمان، دریم د الله د عظمت عقیده ساتل، څلورم د چاره مده زمره نه متاثر کېدل، پنځم دقه شن مجاهده کوله، شپږم نیکان ملګری انتخابوله، او وما تجهید په دنیا، اتم مراقبه،
نهم د قران او سنت سره تعلق لسم دعاګانې غوښتل یو لسم عمل پټ کول دولسم په ارشي خنه کول الله عز وجل دې موږ تاسو د هر قسم شرک نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین